زویم والله دا ستا دوست نه دی چې تاله واده کی اجلاګانو ډمان راولي قسم دې دا ستا دوست نه دی دا ستا زبردست دشمن دی خو ته ناپوهې ته دوست نه پیژنې ته دشمن نه پیژنې کو ستا دوست وې تاله به 1 لک روپۍ درکړې وي او تا ته به ویلو چې روټۍ پې مزېداره وکړه چې میلمانه دې راشي چې هغې ته دې سترګې اوچتې وي الله درنه راضي شي دا چې ستا واده له ډمان او اجلاګان ناولي دې ته دوست مو وایه دا ستا دوست نه دی دا ستا دشمن دی کو دې تا سره ښه کولی تاله به ستا د کور والا دپاره زیورات اغوستی وې د هغې دپاره به لوښې اغوستی وې ستا د زندګۍ نور اسباب به اغوستی وې تا سره به د واده په بل کار کې منډه تړله والی وې خو چې تاله اجلاګانو ډمان راولي تا د الله مقابلې ته ودرئ ستا دا واده د پیغمبر د سنت طریقې نه اړئ تا د الله په غضب گرفتارئ تا د الله دشمنۍ ته ودرئ دا ستا دوست نه دی دا په حقیقت کې ستا دشمن دی دا ستا د قبر د مارانو یار دی دا ستا د قبر د لړمانانو یار دی دا د قیامت د عذابونو یار دی دا د الله د لعنتونو یار دی دا د الله د غضبونو یار دی دا در اصل ستا یار نه دی شیطان دی ګوره تا گمراه کوي تا بیلارې کوي د داسې دوست خبره چرته مو نه مني چې هغه درته وایي ته مې دوست یې زما دوستي به په اجلاګانو ډمانو تمامېږي نه ته مې دوست نه یې که ته ما سره دغه خرچه برداشت کې راشه زما واده له علما راوله مفتیان راوله بزرګان پیران راوله چې هغه ما ته دعا وکړي هغه ما ته د واده طریقه راوښیي ما ته د ولیمې طریقه وښیي ما ته زما د مېلمنو عزت او اکرام وښیي ما ته د زندګۍ د تیرولو طریقه راوښیي که څوک د واده له ډمان راولي وایي دوست مې دا د دوست نه دی وروره دا د دشمن دی او دا عجیز بنده دی دوست دی چې تا ته وایي چې دوست او دشمن وپېژنه په غلط یې روان کړی والله دا د په اصل کې دشمن دی خو ته دوست او دشمن نه پېژنې دا لا څنګه یار دی یاره دا لا څنګه دوست دی یاره هسې زه نه وایم تاسو سوچ وکړئ دا دوست کېدلی شي چې څوک تا د خدای مقابلې ته ودرېږي دا دوست وي هلکه شیطان زموږ ولې دشمن دی جواب راکړئ موږ د الله د لارې نړۍ که نه شیطان زموږ ولې دشمن دی د الله د لارې نه مړی که نه او شیطان زموږ ځکه دشمن دی چې د الله عبادت ته هم نه پرېږدي که نه ته په ایمان وایي نکاح عبادت دی کوئی عبادت نه دی تو وایې دی خطبه کې امام صاحب څه وایي ته چې د امام خطبې له راولې چې نکاح وتړه امام صاحب خطبه کې څه وایي النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا یا مني النکاح من سنتي د پیغمبر سنت دی ته په ایمان وایي د پیغمبر سنت عبادت دی کوئی عبادت نه وي چې عبادت دی نو عبادت ورته وایي چې کوم څوک تا د عبادت نه منې کوي دا دوست دی کو شیطان دی ووایه که نه یاره دومره عقل نشته دی او زما به حقه دوست ډېر خوښ دی الله والا سبحان الله الله دې داسې یار دوست هر چاله ورکړي او الله دې داسې دوستان زیات کړي چې پردي واده کې ډمې راولي چې زما دوست دی سبحان الله سبحان الله سبحان الله څه شی دی ولکه څه شی دی دوست دی که نه او دا د ټولو نه مخکې صف کې ناسي دا د ټولو نه مخکې ځای کې ولې مې دې وله بېګا اجلاګان راوسي زنده‌باد د نر زامنو آفرین آفرین نرانو دې ته وې دوست هر سړی وې زما دوستي ده د چا سره دا په واده کې واکدار زه کې دې وله بېګا اجلاګان راوستي سبحان الله سبحان الله سبحان الله او که نه یاري په کار ده سم کس سره چې سبا خو اجلاګان نه ولي که زوروره ته موږ سره نیوالي کې نو موږ چا اجلاګان نه راولو